بادام باغ کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو 25م نندارتون پرانستل شو. د کرنیزو محصولاتو 25م نندارتون او د بزګر میله د معیاري تولید سوداګریزه کرنه تر شعار لاندې تیر ورځ د اوري په 2مه د کابل د بادام باغ په سیډنیز فارم کې رسما پرانستل شو چې د اوري تر 5مې به دوام لري. د کرنې او بولګولو عملداري وزارت ویان د دغه نندارتون د هدف په هکله وایي. هدف اساسی نمایشگاه معرفی محصولات زراعتی افغانستان، بازاریابی و فروش محصولات زراعتی افغانستان است. این نمایشگاه برای 4 روز راه اندازی شده. حدود 300 شرکت از سراسر افغانستان تولیدات زراعتی و حیوانی را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. در سال گذشته بنابر شیوع ویروس کرونا متاسفانه تمام نمایشگاه‌های داخلی لغو شد، ولی امسال قرار است در 7 زون کشور نمایشگاه‌های کلان، بزرگ و ملی راه اندازی شود. در این حال نمایشگاه کوچک در سطح کشور یعنی در 34 ولایت کشور شامل پلان است که راه اندازی شود. په دغه نندارتون کې د نور محصولاتو ترڅنګ وچه میوه هم په پراخه توګه نندارتون ته وړاندې شوې وه. د وچه میوه پلورونکي د خپل محصولاتو په اړه وایي. ما کشمش داریم، کشمش میگیریم به صورت تخصصی، اینا پروسس میکنیم، شستشو میکنیم، بعد پکیج میکنیم، به زیر رقم بسته‌بندی میکنیم، میبریم به فروشگاه کلان توزیع میکنیم. د وچو میوو پلورونکي وایي په داخل کې زموږ بازارونه ښه دي، خو حکومت باید له هېواده د باندې د دوی لپاره ښه بازار موندنه وکړي. د انتظار ما همینه که ما همین مال لین کنن خود بازار اروپا که هست. مثال این چیپس میوه که من درست میکنم بس اینجا جا نفتاده، در حالی که خلیجی ها خیلی از استقبال میکنن، خیلی بی اندازه. ما میوه خشک، میوه خوب درجه اعلی میگه بگیریم. بلخوا هیوادوال دا اقدام نیک بولی او پر هیوادوالو غږ کوي تر څو له خپل وطني تولیداتو ګټه پورته کړي. بازار خوب است. مردم ها میاین از محصولات ما را دیدن میکنن، معرفی میشن با محصولات ما و دیگه در پلی از برگزاری این نوع نمایشگاه برای اقتصاد داخلی، برای رشد اقتصاد بسیار خوب است که مردم بتوان از محصولات داخلی استفاده بکنه و اقتصاد ما انکشاف پیدا بکنه. د دغه نندارتون اساسي هدف د افغانستان د زراعتي محصولاتو معرفي، بازار موندنه او د زراعتي محصولاتو پلورل دي.